ملګرو سلامونه. زبردسته ویډیو د جوړوم د هغه چا دپاره چې له انټرنیټه پیسې غواړي وګټي. نو اکثر ملګري وایي چې یاره له انټرنیټه پیسې ګټل دا هسې پروپاګند دی او دروغ دی، خو نه، زه درته په ثبوت سره رسوم او ما ګټلي دي او زه هغه ویډیو نه در جوړوم تر څو پورې زه باوري شوی نه یم یو چاته فراډ هېڅ کله هم نه ورکوم. اول خپله یې ګورم او بیا د هغې نه پس تاسې ته ویډیو په جوړوم او نور ملګرو سره یې شیر کوم. نو تاسو باوري اوسئ، زه دغه سایټ درته ښیم او تاسو په دې کې کار شروع کړئ. حتما به پیسې تر نه سل په سلو کې خپل سیم کارت ته او خپل ماسترکارت ته ولېږئ. زه به تاسو ته د دې ویب سایټ لینک په همدغه دا کومه ویډیو چې تاسو ګورئ د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. ګوره دغه ځای کې به مې درکړې دغسې او په همدې ویډیو چې کومه ګورئ د همدې ډسکرپشن کې به وي او په همدې به کلیک وکړئ. د دې دپاره موږ لومړی چې هر کله په دغه لینک کلیک وکړو تاسو ته به دغسې یو سایټ راشي. ګورئ لومړی موږ یو کوین بیس اکونټ جوړوو. کوین بیس اکونټ مطلب هغه دی لکه یو بینک اکونټ جوړو. بیا د دغې په طریقه باندې موږ کولی شو خپل سیم کارت ته ماسترکارت ته پیسې ولیږو. لومړی شرط دا دی چې موږ باید کوین بیس اکونټ جوړ کړو. ګورئ کوین بیس اکونټ دا ګوره دلته لیکلي هم دي، تاسو یې کتلی شئ. نو د دې دپاره به تاسو چې کله په دې لینک کلیک وکړو دې ته چې راغلی تاسو به لومړی دغه فرست نیم کې به خپل نوم ورکړئ. اوله ما به درته لیکلي چې دا د کوین بیس اکونټ جوړولو لینک دی. مطلب دوه لینکونه در کوم، یو به د کوین بیس اکونټ او بل د هغه سایټ چې موږ ورکې پیسې ګټل غواړو. دلته به لومړی خپل نوم ورکړئ، زما نوم امینګل شیرزاد، وروستی کې به تخلص، لاندې کې به تاسې ایمیل ادرس ورکئ. دلته به خپل ایمیل ادرس ورکئ او بیا به دې ځای کې پاسورډ ورکئ. داسې پاسورډ ورکئ چې کله یې قبول کړي، مطلب 1 2 3 پکې حروف پکې دغسې پاسورډ ورکئ او هغه باید تاسو تل یاد وي. بیا به دا ټیک مار ووهئ او بیا به دا ګوره دا زما شین علامه چې کله وښوده بیا تاسو پاسورډ په دې پوه شئ چې صحیح دی، خو پاسورډ باید تل تاسو یاد وي. کریټ اکونټ باندې به کلیک وکړو چې مخکې لاړ شو. مهمه نه ده چې تاسو د هماغه ایمیل ادرس پاسورډ ورکړئ، بل ادرس هغه پاسورډ ورکړئ. دلته بیا نیکسټ باندې کلیک وکړو، موږ ته به کوین بیس اکونټ جوړ شي. نو ضرور دا ده چې موږ کوین بیس اکونټ ولرو تر څو موږ په هغه سایټ کې پیسې وګټو. بیا دې هغه ته دلته یس به ووایئ. کله چې موږ هغه سایټ کې پیسې ګټو نو بیا به هغې نه دلته کوین بیس ته لیږو. د کوین بیس نه موږ بیا ماسترکارت ته خپل سیم کارت ته لیږلی شو چې دا ما خپله په ثبوت سره ماته پته لګېدلې ده او ما خپل سیم کارت ته ورنه لیږلي دي، ځکه مې دا ویډیو په جوړه کړه. نو دلته به موږ نه یو بل انټرفیس مخې ته را به شي. دلته به موږ نه ایمیل ادرس غواړي، ایمیل ادرس ویریفای کول غواړي، مطلب چې تاسو رښتیا هم دغه کوین بیس تاسو جوړ کړو که نه. نو لاړ به شئ ایمیل ادرس ته، خپل جیمیل ته به لاړ شئ. دا ګوره ماته میسج راغلی، دغسې یو میسج به درته راشي، دا به کنفرم کوئ کوین بیس پلیز ویریفای یور ایمیل ادرس. ښه، دا به زه داسې ویریفای ایمیل ادرس خپل جیمیل چې را خلاص کړي دا به تاسو ته پکېږي. تر هغې وروسته چې کنفرم شي ګمان کوم د موبایل نمبر هم غواړي، خپل هغه نمبر به ورکړئ. دا د ګوره رښتیا هم نمبر راوغوښتو. دلته به هغه نمبر وکړئ چې تاسو سره هر وخت او یعنې بند نه وي، چې هر وخت تاسو استعمالوئ. دا به ورکړئ او سینډ کوډ، یو کوډ به درته راشي او ګوره دلته به اوس ماته یو کوډ راشي، شپږ دا د ماته کوډ راغلو میسج کې. زه به دا وګورم. ښه، دا د کوډ راغلو، دا به زه راوالم داسې کاپي نمبر اوس ځمه بېرته هغه سایټ ته، دالته پیسټ او سبمیټ. دا دې وشو، زموږ کوین بیس اکونټ جوړ شو. ګورئ یو بل زه تاسو ته د دغې کوین بیس د اپلیکیشن لینک هم درکوم په همدې ویډیو ډسکرپشن کې. هغه به ډاونلوډ کړئ او بیا به یې اوپن کړئ. مطلب بیا به هم ګوره چې هر کله راغلی هغه اپلیکیشن ساین ان باندې به کلیک وکړئ چې ډاونلوډ هم کړلو.
ساین ان باندې کلیک وکړئ. دا کوم اکاونټ چې اوس موږ دلته جوړ کړو بر به ګوره دلته دغه ویډیو نه ښیي تاسو ته چونکې کمیونټي ګایډلاین نو تاسو ته یې نه ښیي. دلته به بره تاسو ته ایمیل ادرس او لاندې پاسورډ دا به ورکوي ورته. یو بل میسج تاسو ته بیا راځي چې هغه همدې نمبر ته راځي. دا د ګوره ماته راغللو مطلب دا اوس چې کوم اکاونټ موږ جوړ کړو دا اوس موږ په اپلیکیشن کې اوپن کوو. دا دی زه دا کوډ راخلم چونکې اپلیکیشن کې لومړي ځل دپاره زه اوپن کوم ځکه ماته کوډ راغلو. تاسې اپلیکیشن به همدغه لینک نه هم ډاونلوډ کړئ. زه به تاسو د اپلیکیشن لینک هم درکم. دلته به هغه کوډ ورکم تر څو ماته اجازه راکړي. د ګوګل کروم نیم ډاونلوډ کولی شئ خو پلی سټور کې چې هغه بیا لږ مشکله ده. نو زه به تاسو ته دا لینک درکم د کوین بیس اپلیکیشن. دلته ګورئ ملګرو دا د زمونږ کوین بیس اکاونټ جوړ شو. ګورئ تقریبا دا کوین بیس تاسو وګورئ یعنې بې حده کرنسۍ د انټرنیټ پیسې د دې ملاتړ کوي. دا وګوره یعنې بې شمېره دي. نو دا اکاونټ ډېر ضرور دی چې جوړ کړو. ګورئ دلته یوازې یو دا نه په نورو سایټونو کې چې پیسې وګټئ هم دغه ټول سایټونه دا ګورئ چې دې سایټونو کې داسې پیسې وګټئ دې کوین بیس ته لیږلی شي او د دې طریقې بیا خپل سیم کارت ته خپل ماسترکارت ته خپل پیونر ته لیږلی شي. نو ګورئ ما نور سره کار نشته زما صرف بیټکواین سره کار دی. تاسو به دغه BITCOIN دی چې لیکلی دی دغه سره زموږ کار دی یعنې بې شمېره ګورئ ایتیریم دې باندې مې انشاءالله به هر یو درته ویډیو جوړوم. خو زه ځان اول باوري کوم چې کوم یو پیسې په رښتیا افغانستان کې ورکوي او که نه زیډ کیش خو یې ورکوي ایتیریم یې هم ورکوي. زه به انشاءالله په وخت سره به دې ټولې ویډیو جوړوم اول ځان مطمئنه کوم بیا تاسو ته ویډیو جوړوم. په دغه ټولو سایټونه چې دا ګوره دا ټول د کوین بیس ته پیسې ورکوي مطلب د دې ملاتړ کوي. زموږ نور سره کار نشته زما صرف بیټکواین سره اوس کار دی چې دوی په رښتیا هم افغانستان کې پیسې درکوي او بیټکواین به خرڅولی هم شو. په دې به کلیک وکړو بیټکواین باندې به کلیک وکړو. دلته ګورئ دلته به لږ تاسو لاندې راشئ او دغه بیټکواین والټ BTC والټ چې لیکلی دی په دې به کلیک وکړئ. BTC والټ په دې به کلیک وکړئ. بیا ګوره دغه بره علامه چې ده دغه دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې هر کله کلیک وکړو موږ ته به یو ادرس راکړي. هغه ادرس به موږ کاپي کوو او بیا به یې هغه سایټ کې ورکوو. آی انډرسټینډ په دې به کلیک وکړو. چې کله ګوره دغه ادرس یې موږ ته راکړو دا کاپي لیکلی دا ما کاپي کړو ځان سره. اوس دا ادرس زه تاسې ته هغه د ویب سایټ لینک هم په ویډیو ډسکرپشن کې درکوم چې هغه باندې به بیا کلیک وکړئ. وروستۍ کې به مې ورسره لیکلي د ویب سایټ لینک په هغې به کلیک وکړئ او چې هر کله م کلیک وکړو تاسې به داسې یو صفحه درته اوس ښیم چې هر کله م کلیک وکړلو تاسې ته به دغلته چې همغه لینک به راواخلئ د لیکلي به مې چې د ویب سایټ لینک په هغه به را کاپي کړئ یا به هملته کلیک وکړئ تاسې ته به اتومات دغه صفحه راشي. دا صفحه اوس موږ چې هغه کوم ادرس د کوین بیس کاپي کړی و هغه به راواخلو او دلته به یې پیسټ کړو. ګوره هغه هم راواخیستو موږ هغې ځای نه کاپي کړو دلته هم پیسټ کړلو او بیا موږ دلته یو شپږ عددي کوډ ورکوو لکه 1 2 3 4 5 6 داسې چې هر یو خو ستاسو ته باید دا یاد وي. نو دغه شپږ عددي کوډ باید تاسو ته یاد وي چې 1 2 3 انداسې چې هر څو ورکوئ هغه ستاسو خپله خوښه تاسې یې ورکئ او د هغې نه وروسته په د سټارټ ماینینګ باندې کلیک وکړئ. ګورئ بیا وایم چې تاسې هغه ویب سایټ لینک به د دغه ویب سایټ لینک به زه تاسو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم او لیکلي به مې ویب سایټ لینک. ګوره دغه دی زموږ سټارټ ارنینګ پیل شو. دغه دی ګوره ډایرکټ موږ هغه ویب سایټ ته راوستو. ګوره د 0 نه 0 شولو 1 2 3 انداسې ځي او اوس چې هر کله ملګرو دا هغه خپل مقدار ته ورسیږي بیا تاسې کولی شئ د دې نه ویډرا وکړئ کوین بیس ته. کوین بیس نه بیا سیم کارت ته ولګي چې انشاءالله دا به زه به تاسو ته په ثبوت سره ښیم په راتلونکي ویډیو کې چې هر کله زما پوره شي.
هر کله چې تاسې دا ګوره د دې چپ اړخ نه 0.002 ته دا مقدار ورسېدلو نو بیا تاسې کولی شئ ویډرا وکړئ چې تقریبا دا ډېر زیات مقدار کېږي 8000 روپۍ جوړېږي هغه به هم درته بیا وښیم ګورئ 0.002 تقریبا زما په اند $140 راځي او کله چې دا پوره کړو بیا به دغلته د ویډرا کولو دپاره 0.002 بیا چې کوم مقدار ګوره بره و بیا به هغه تاسو لاندې دلته به ټول ورکړئ او بیا به په دې کنفرم باندې به کلیک وکړئ ستاسې کوین بیس ته به لاړ شي پیسې دا بي ټي سي به لاړه شي پیسې نه ځي نو تقریبا $140 راځي شاوخوا 0.002 بي ټي سي چې دا ډېر مقدار راځي تقریبا ډېرې پیسې راځي ګورئ د دې نه د پیسو ګټلو نورې لارې هم شته دغه ریفرل لینک نه دی دا ګوره دی لیکلی دی تاسې به دا راواخلئ او ملګرو ته سره به یې شیر کړئ چې تر څو هغه جوین شي او تاسې ته هم یو څه فیصدي پکې درکوي یوه لاره یې دا شوله د پیسو ګټلو او که کار پکې هم نه کوي تاسو ته دوی خپل هم پیسې درکوي وخت سره دغه بره انسي خپل هم اوړي ګوره دا انسي اوړي چې دا کله ریفریش کوي بیا تاسو ته پته لګېږي چې مخکې روانې دي بله لاره یې ملګرو دغه لکي ګیم په دې به کلیک وکړئ تاسو ته یو 3 دانې سپین درکوي ګوره دا لکي ګیم دې کسانو ته دغونه بي ټي سي ورکړې ده نو زه یې پلی کوم چې موږ قسمت څه کوي تاسو هم همدغسې وکړئ دا د 0.001 بي ټي سي راکړله بیا پیل کوم 0.01 نو دریم ځل لپاره 0.005 موږ ته 3 سپین راکړه ګوره کنګریچولیشن ګوره اوس موږ ځو هلته ګورم چې ماته څومره بي ټي سي راکړله یوه یادونه کومه چې د یو بي ټي سي قیمت نن سبا وخت تقریبا دا ګوره تقریبا 80,000 نه 9 ته ورسېدل تقریبا چې کله دا یو پوره شي تقریبا زما په اند 29 لکه دی که 40 لکه افغانۍ جوړوي او $9,000 د دې یو بي ټي سي قیمت دی نو که بختور یې پوره یې کوي هغه ستاسو خپل قسمت دی یو بله لاره چې هر کال تاسو 0.002 بي ټي سي پوره کړل ګوره دا تاسو په دې کې آخري انویسټمنټ هم کولی شئ ګوره سرمایه ګزاري هم کولی شئ دا ګوره که تاسو چېرته پوره کړه بیا غواړئ خرڅ کړئ نو ګوره 345 ډای کنټراکټ در سره کوي 3% پرې ډای درکوي نو او هره ورځ درته 0.006 بي ټي سي درکوي 5 پري سپین درکوي نو هغه به تاسو پورې مربوط خبره ده نور هم پکې شته دی خو صرف یو ځل تاسو 0.002 پوره کړله ګوره که 0.005 رسم پوره کړه دوی بیا دا شی دی دوی بیا دا رقم ته ته تاسو وګورئ ما نه ویډیو ډېره اوږده شي او خو زه وایم چې که خرڅوئ هم درته خرڅولی یم شمه په هر چا یې خرڅولی شي تاسې او که بیا هم مشکل لرلو ماته هم میسج وکړئ زه به تاسو ته ګوره اوس ګوره 0.002 بي ټي سي ګورو چې تقریبا دا څومره افغانۍ کېږي ګوره ملګرو که مشکل هم لرلو ما ته په دغه وټساپ نمبر باندې میسج وکړئ که دې کې هم څه مشکل وي انشاءالله زه مو خدمت کې یم تل هر وخت تر خپله وس او چې نه یو نو بیا به تاسو هم نه خفه کېږئ رانه 0.002 بیټکواین دا د ګوره 4802 افغانۍ تاسو به پکې وګټئ اوس یو بي ټي سي زه ورکوم یو بیټکواین ګوره تقریبا 40,214 د دې قیمت دی نو که پوره هم کړله تاسو الله بختور خلک یو یعنې د ژوند پوره چارې به هم په مخ ته لاړ شي خو دا درته بیا هم وایم چې ښه حقیقي سایټ دی تاسې کار وکړئ پکې اکونټ پکې جوړ کړئ او که لږ هم وګټلی بیا موبایل ته هم لیږلی شئ تاسو صرف کار وکړئ که مو پیسې ونه ګټلې زه هم ذمهوار یم انشاءالله 100% کې
او دا به پیپال ته هم لیږلی شئ، ماسترکارت ته هم لیږلی شئ. د هغې نه وروسته تاسې خپله اکونټ ته. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. ښې چارې د الله په امان.